السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې بنغښتي وئ. نن ورځ تاسو ته راغلی یم د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو چې په یو کلیک سره همدغه ډول له یوټیوب څخه او له فیسبوک او همدغه ډول له نورو اپلیکیشنونو څخه څنګه ویډیوګانې ډاونلوډ کولی شو. که څه هم راشو یوټیوب ته او وغواړو چې یوه ویډیو را ډاونلوډ کړو، خو هغه په یوټیوب کې هغه د ډاونلوډ طریقه شتون نه لري. مثلا زه وغواړم چې دغه ویډیو را ډاونلوډ کړم. مثلا دغه ویډیو وغواړم چې بالاخره انتظاراتتان امروز به پایان رسید. اتاق گیمینگ قرار است امروز نشانتان بدون و اینجا نتین رام داریم. چیزی که بر شما وعده کرده بودیم که اتاق د دې لپاره مې درته اسانه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو د یوټیوب، فیسبوک او ټیک ټاک خو هسې هم ډاونلوډ لري. دا چې یوټیوب او فیسبوک ډاونلوډ نه لري، نو څنګه کولی شو چې له دغو اپلیکیشن څخه ویډیوګانې را ډاونلوډ کړو. نو د هغې ویډیوګانو را ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو راشئ په پلی سټور کې به ورته ولیکئ ویډمیټ او دغه ویډمیټ اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ویډمیټ اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو، پلی سټور ته به راشئ، ویډمیټ به ورته ولیکئ. پلی سټور ته چې راغلی دلته ورته ولیکئ چې ویډمیټ اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. ویډمیټ به سرچ کړئ او ویډمیټ اپلیکیشن به دلته تاسو ته نور اپلیکیشنونه هم راځي. مثلا دلته په ځینو موبایلونو کې کار نه کوي، خو ما خو مخکې له مخکې ډاونلوډ کړی دی. کله چې راشئ ویډمیټ اپلیکیشن ته، په ویډمیټ اپلیکیشن باندې چې ورته کلیک واخلئ، هر ډول ویډیوګانې کولی شئ دلته را ډاونلوډ کړئ. خو مثلا څنګه پیدا کړو چې زموږ د خوښې ویډیو دلته را ډاونلوډ کړو. مثلا زه غواړم چې زما د خوښې ویډیو را ډاونلوډ کړم. مثلا په یوټیوب کې زما دغه ویډیو خوښه شوه، غواړم چې اوس یې را ډاونلوډ کړم. په یوټیوب کې زما هغه ویډیو خوښه شوه، لکه تاسو ته مې چې لومړی وویل، هغه ویډیو زه غواړم چې را ډاونلوډ کړم. مثلا تاسو به راشئ، زه غواړم چې دغه د کینډل ویډیو را ډاونلوډ کړم. په دې کینډل ویډیو باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په کینډل ویډیو باندې کلیک واخلو، البته دا خو ډېره زیاته اوږده ده، راځه ما لږ داسې کوچنۍ ویډیو انتخابوم. مثلا دغه 15 دقیقې Every trader talks about liquidity zone, liquidity speech, liquidity graphs, but ask most traders to open a live chart right now and point to where the liquidity actually is, and they go quiet. They know له دې ځای څخه به وځئ او لاړ به شئ ویډمیټ اپلیکیشن ته. کله چې ویډمیټ اپلیکیشن ته راغلی، دلته به تاسو راشئ، هغه لینک به ورته واچوئ. په سرچ کې به یې هغه لینک واچوئ. راځم په سرچ کې هغه لینک ورته اچوم. سرچ باندې کلیک اخلم او دلته هغه لینک اچوم. دغه د لینک راغی، دغه لینک دلته اچوم. په سرچ ورته کلیک اخلم. کله مو چې په سرچ ورته کلیک واخیستو، کومه ویډیو چې هلته په یوټیوب کې وه، هغه ویډیو یې تاسو ته راوړه. نو دلته به تاسو راشئ، په دې ډاونلوډ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په ډاونلوډ ورته کلیک واخیستم، دغه ویډیو به مستقیما تاسو سره ډاونلوډ شي. بیا به دلته راشئ، دلته به په دې لاندې ډاونلوډ ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ډاونلوډ هم ورته کلیک واخیستو، نو ستاسو ډاونلوډ روانیږي. د لیدلو لپاره به تاسو راشئ، دلته به کلیک واخلئ. راځم بیا هم دلته کلیک اخلم، دلته به د ډاونلوډ کلیک ورته واخلئ. ومو لیدل زموږ ویډیو را ډاونلوډ شوه. زموږ هغه ویډیو کومه مو چې په یوټیوب کې ورته ښودلې وه، همغه بالکل را ډاونلوډ شوه. خو که چېرته وغواړئ چې د فیسبوک څخه هم دغه ډول ویډیو را ډاونلوډ کړئ، نو د فیسبوک د هغه ویډیو لینک به کاپي کړئ او همدغه ډول به یې په دې طریقه ورته واچوئ په دې سرچ کې، او هغه ویډیو ډاونلوډ باندې به کلیک واخلئ، بالکل به تاسو سره ډاونلوډ شي. راځم اوس یې په خپل موبایل کې ګورم چې آیا را ډاونلوډ شوه یا نه. را به شئ موبایل ته. بالکل زموږ هغه ویډیو په بریالیتوب سره د ډاونلوډ شوې ده. دغه زموږ ویډیو د ډاونلوډ شوې ده. راځم په دې ویډیو ورته کلیک اخلم. Every trader talks about liquidity zone, liquidity. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.